السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو په موبایل کې د ویډیو د ایډیټینګ لپاره یو ډېر خوندور اپلیکیشن دروښیم چې دغه اپلیکیشن په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ چې په خپل موبایل کې په ویډیوګانو باندې خط ولیکئ، ویډیوګانې کراپ کړئ، ویډیوګانې ټریم کړئ، یعنې په ویډیو کې کوم ځای ستاسو نه خوښ هغه ځای له ویډیو څخه ختم کړئ، په ویډیوګانو باندې تصویر ولګوئ، یعنې تاسو به په ډېرې اسانۍ سره وکولای شئ چې یو ښایسته ویډیو جوړه کړئ. ډېر اسانه اپلیکیشن ده او دا ټول کارونه تاسو په دغه اپلیکیشن کې په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې چې فایده واخلي. نو نور وخت مو نه اخلم، ځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې اپلیکیشن انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک مې د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه شکل دغه رقم راځي. ډېر اسانه ده. دلته به تاسو ته ستاسو د موبایل د ګیلري ویډیوګانې راواړوي. سمپل به تاسو په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ کومه ویډیو ستاسو ایډیټ کول غواړئ. کله چې تاسو ویډیو باندې کلیک وکړئ کله چې اول اپشن د کراپ دلته تاسو ویډیو کراپولی شئ. مثال په ویډیو کې زه دا ټول حصه نه غواړم، خالي دونه حصه یې غواړم. دلته یعنې تاسو ویډیو کراپولی شئ او دلته موږ سره ګور دا جوړ شوي فارمیټونه دي. نو دلته تاسو هم کولی شئ او کوم په خپله خوښه کوئ په خپله خوښې هم کولی شئ. نو دغه رقم زه نه غواړم، بیرته شاته رالم، زه ټوله ویډیو غواړم. بیا په دې کې بل اپشن د بیکګراونډ، په بیکګراونډ څخه کله تاسو کلیک وکړئ دلته بیا تاسو بیکګراونډ ورکولی شئ. دغه هم په ریسایز کې اول اپشن ده. دلته هم تاسو ګور دغه ویډیو چې ده دا ریسایز کولی شئ، یعنې غټوی او کوچنی کولی شئ. ګور دلته بیکګراونډ زیات ورسره روان ده، دلته تر هغه زیات ورسره روان ده، یعنې دلته تاسو دغه بیکګراونډ ریسایز کولی شئ. بیا په دې کې بل اپشن د کلر، په کلر څخه کله تاسو کلیک وکړئ تاسو دغو ځایو ته کلر ورکولی شئ. رقم کلر چې مې ورکوئ ګوره هغه کلر ورکولی شئ. په فوټو څخه کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو تصویر هم پدرولی شئ. تاسو ته به ستاسو د موبایل ګیلري خلاصه شي. نو هر تصویر چې پدروئ ګوره په هغه تصویر کلیک وکړئ هغه تصویر به دلته پدرېږي، یعنې دلته ګوره تاسو تصویر هم پدرولی شئ. نو دغه رقم بیرته شاته راځو. بیا په دې کې بل اپشن د ټیکسټ، په دغه ټیکسټ چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو خط په لیکلی شئ، که اردو خط دی، که پښتو خط دی، که انګلیش خط، که هر کوم خط دی. نو مثال دلته زه لیکم بای ټیکنیکل زده کړه، ما دغه خط په ولیکئ. تاسو هر شی په لیکئ هغه تاسو په ولیکئ. نو ګور دا ما په ولیکئ. سمپل به دا ټیک مارک بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا خط اوس تاسو هر ځای دی هلته تاسو ښوولی شئ. ګور په دې کې اول اپشن راځي انیمیشن، په دغه انیمیشن کلیک وکړئ. ګوره دغه خط دې څنګه راسي دلته تاسو انیمیشن په لګولی شئ. مثال زه غواړم دغه د لاندې لخوا راسي نو دغه ما په ولګوئ. دلته ګوره تاسو غټوئ کوچنی کولی هم شئ دا خط. نو ایډیټ کوئ، کوم چیرې ایډیټ کوئ دا پنسل باندې کله تاسو کلیک وکړئ دلته ګوره بیرته تاسو یا خط ایډیټ کولی هم شئ. نو بیا په دې کې بل اپشن ده فارمیټ، په فارمیټ څخه کله تاسو کلیک وکړئ دلته دوستان تاسو فارمیټ ور چینجولی شئ، یعنې کوم خط تاسو لیکلی ده یا هغه سټایل ور چینجولی شئ. ګوره تاسو کتلی شئ په هر کوم سټایل کې چې مو غوښتې په هغه سټایل کې تاسو کولی شئ. بیا دلته انډرلاین لاندې لیک ورکولی شئ، سټرایک تھرو دې ته وایي په مابینځ کې لیکه په خط لیکلی شئ، بولډ پونډۍ دا بیا دغه رقم سنټر ته راولي. دلته هم تاسو سایز ورغټوئ کوچنی کولی شئ. بیا راځو په دې کې بل اپشن د کلر، په کلر څخه کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو هغه خط ته کلر ورکولی شئ. نو هر کوم کلر چې مې ورکوئ هغه کلر تاسو دلته ګوره ورکولی شئ. نو دغه رقم ګوره که چیرې دوستانو تاسو غواړئ دغه خط یې په ټوله ویډیو راځي، ګوره دا خو خالي تر دې ځای دی. کوم چیرې په ټوله ویډیو غوښتې نو دا به سمپله کش کړئ تر پایه پورې. دا د کوم خط تاسو لیکلی ده دا به دا رقم تر پایه پورې تاسو کش کړئ نو بیا په ټوله ویډیو باندې راسي. دغه رقم په ټیکسچر کې تاسو په دې خط کې دننه تصویر ورکولی شئ، په سټروک کې بارډر ورکولی شئ. نو ګوره تاسو کتلی شئ ما دلته ریډ بارډر ورکړئ خط ته، دلته تاسو بارډر ورکولی شئ یا بارډر دلته غټوئ کوچنی کولی شئ. نو هایلایټس کله تاسو کلیک وکړئ دغه تاسو بیکګراونډ مثال بیکګراونډ ورکولی شئ. اوس ګوره دا هایلایټ ما ور زیات کړی هلته تاسو کتلی شئ شاته بلیک بیکګراونډ ورسره راغلی. بل بیکګراونډ مو غوښتی بل بیکګراونډ هم تاسو ورکولی شئ، نه مو غوښتی دا سمپل تاسو ختم کړئ. په ایډجسټ کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو مثال هغه سپیسینګ شان نور زیاتوئ کوم شی په شیډو کې دلته تاسو سایه ورکولی شئ. نو هر خوا ته سایه ورکولی ګوره لاندې مثال پورته هر طرف چې خط ته سایه ورکولی هغه سایه ورکولی شئ. سایه دلته لاندې ګوره رنګ هم ورکولی شئ. په 3D کې تاسو ګوره دا 3D روټیټه کولی شئ. نو هر طرف ته مثال تاسو دا خط روټیټه کوئ هغه طرف ته ګوره دوستان تاسو روټیټه کولی شئ. په سپیسینګز کله تاسو کلیک وکړئ خط مابینځ کې ګوره دلته تاسو فاصله ور ډېروئ کموی شئ. په بینډز کله تاسو کلیک وکړئ نو دوستانو دلته تاسو دا روټیټه کولی شئ، نه دا یو سټایل ورکولی شئ. دا رقم سټایل مو ورکوئ، هغه رقم سټایل مو ورکوئ. بیا په اوپسټس کله تاسو کلیک وکړئ دا خط تاسو خپوئ تازه کوی شئ، نه لکه واټر مارک دا رقم یې کوی شئ. مثال خط به یې خو خپ به یې نو دلته تاسو خط تازه کوئ دغه کوی شئ. بیا په دې پرسپیکټیوز کله تاسو کلیک وکړئ ګوره په دې کې دا ډیزاینونه هم شته. نو په دې ډیزاینو کې هم تاسو راوستلی شئ. ګوره ما بای ټیکنیکل زده کړه وکړه دا اوس په دې سټایل کې راغلی. کوم نه غوښتئ سمپل په دې کلیک وکړئ بیرته به دا ساده شي.
نو دغه رقم دلته ګور په خپل لاس باندې هم تاسې مثال ډیزاین ورکولی سئ. هر رقم ډیزاین چې ورکوئ هغه ډیزاین ورکولی سئ. نو دغه رقم ګوره خط خو اوس په ولیکل سو. نو کوم چیرې وخت به دا کوم چې ټیک مارک بټن په هغه کلیک وکړئ نو ټیک مارک بټن به په راسي. ګوره دوستان تاسو کتلی سئ خط دلته په راغلی. راځو ګوره په دې کې بل اپشن د اډیو په اډیو کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسې بله اډیو په درولی سئ. نو دغه رقم زه اډیو نه په دروم. بیا په دې کې بل اپشن د ټریم په ذریعه سره تاسو ویډیو کاټولی سئ. مثال زه ویډیو له دې ځای نیولی بیا تر دې ځای پورې غواړم دغه حصه به یې ډیلیټ سي او دغه حصه به ډیلیټ سي. دلته یعنې تاسو ویډیو ټریمولی سئ کاټولی سئ. نو کوم چیرې مثال هغه سټینګ غوښتی نه ده اوس دا تاسو مثال کاټوئ په دا کونج کې ټیک مارک بټن ده. کوم نه غوښتی نو سمپل به دا کاټه بټن باندې کلیک کوئ نو هغه به بیرته هغه سټینګ ختمیږي. په ایډجسټ کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسې په ویډیو کې کلر تیزولی سئ. هر رقم کلر څنګه کې تیزوئ هغه کلر تاسې کې تیزولی سئ. دلته تاسې ویډیو ډېره زیاته ښایسته کولی سئ. نو هر رقم کلرس مې ورکوئ ګوره هغه کلر تاسې کې تیزولی سئ. نو دلته دوستانو داسې تاسې خپل یو وار استعمال کړئ په خپله به مو په هر شي سره خلاص سي. ګوره بارډر ورکولی سئ تور آوټلاین بارډر نه ده شیډو سایه ورکولی سئ هایلایټ. نو دا ټول کارونه تاسو دلته کې کولی سئ. نو دلته تاسو یعنې ویډیو ډېره زیاته ښایسته کولی سئ. بیرته شاته راځو بیا راځو سپلیټ دلته تاسو دغه ویډیو په 2 حصو تقسیمولی سئ. دلته ما کلیک وکړئ سپلیټ مې کلیک کړئ ګوره دا ویډیو په 2 حصو تقسیم شوله. اوس دا جلا ویډیو شوه دا جلا ویډیو شوله. دغه رقم په فوټو کله تاسو کلیک وکړئ دوستانو دلته تاسې په ویډیو باندې تصویر هم لګولی سئ. مثال زه راځم دلته دغه لوګو راښمه په دې باندې ما کلیک وکړئ نو مثال دا زه په ویډیو باندې لګوم. دلته تاسو ګوره کراپولی هم سئ. زه ټول تصویر غواړم په دې باندې ما کلیک وکړئ. نه ګوره مثال ویډیو مې جوړه کړه خپل لوګو موګو مې ورسره درول هغه تاسو کولی سئ. ما دا ګوره دوستان دلته ورسره ولګوئ. نو په ټوله ویډیو مې غوښتی هغه طریقه یې ده سمپله داسې کش کې په ټوله ویډیو راځي چې کوم لږ حصه غوښتی هغه تاسو دلته وښایست. په اوپسټیز کله تاسو کلیک وکړئ دلته ګوره تاسې هغه خپوئ تازه کوی سئ. اوس مثال ګوره دلته راغله اوس دا لوګو چې ده هغه ګوره دلته خپه شوله. کوم تازه کول د کلیک وکړئ تازه دلته خپوئ تازه کوی سئ. انیمیشن کې تاسو په دې باندې انیمیشن لګولی سئ. دا تصویر دې څنګه راسي دا رقم دې راسي دا رقم دې راسي لاندې لخوا دې راسي. نو اوس ګوره دا ما پلی کړم ګوره دا له لاندې لخوا دلته پورته راغلی. نو دغه رقم دوستانو په سټیکرز کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو دغه ایموجي وغیره دا هم تاسو په لګولی سئ. نو دغه رقم اوس مثال که چیرې تاسو غواړئ چې دغه ویډیو سیو کړئ اوس ګوره دا ما پلی کړئ اوس ګوره دوستان تاسو کتلی سئ خط هم په لیکل سوی ده او بعد کې به دلته دا تصویر هم په راسي. نور هم ایډیټینګ تاسو کې کولی سئ. داسې تاسو یو وارې خپل استعمال کړئ په خپله به مو سر په خلاص سي. نو که چیرې تاسو غواړئ چې دغه ویډیو سیو کړئ خو دا کونج کې سیو بټن ده په دې سیو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته سمپله تاسې ریزولوشن ور وښایاست. اوریجنل کله تاسو کلیک وکړئ هغه ویډیوز په هر فارمیټ کې بیرته په هغه فارمیټ کې سیو سي. په دې کلیک وکړئ نو هغه ویډیو به مثال دغه به 100% ته ورسیږي او هغه ویډیو به سیو سي. نو دوستانو دغه اپلیکیشن په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره په ویډیو باندې خط لیکلی سئ ویډیو کراپولی سئ یعنې کوچنی ایډیټینګ تاسو په ډېرې اسانۍ سره د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره کولی سئ. کوم چیرې ویډیو خوښ سي ویډیو در سره لایک کړئ له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.